زموږ یو لیکوال دی نظر پانیزی صاحب نومیږي، پروفیسر و، ریټایر دی، د پښتو ډپارټمنټ هیډ و د کوټې د پوهنتون. هغه افسانه ده وینې ډېره ښه افسانه ده. که چیرې تاسو ګرد افسانه وایاست نو ډېر وخت اخلي. زه به دا ګرد افسانه په 10 منټه کې خلاصه به درته بیان کړم، لنډیز داسې مختصر شکل به درته وړاندې کړم. په دا کې کردارونه دي، یو مریض دی ناجوړه په اسپتال کې داخل، یوه هفته یې سوې ده په د اسپتال کې، او بل نرسې دي، یو دانه دوې څو مریضان دي، د خبرې دي ورسره، هغو غوږ ورته نیولی، او یو ډاکټر دی چې د ګرد وارډ د علاج دپاره راځي، له نور سره غږېږي. دا یې کردارونه دي. په دې کې شاعر چې دی علامتي رنګ د ځان کړی دی. علامت چې وي هغه شاته حقایق لري، شاته بل رنګ لري. نو شاعر ما تاسو ته ویلي دي کله پر یو سړي څخه یې بیا رسي نو پر هغه تور دیب کښېږدي، پر هغه باندې وینه کښېږدي، هغه د ده نوم ورورک کړي، بیا و تا ته د وینو په ژبه غږېږي چې وینه کم کار کوي هغه رنګ درته غږېږي، د تور دیب چې څه کار دی هغه رنګ درته غږېږي. دغه ته وایي علامتي افسانې. نو دا لونی چې دی دا وایي په خپل اسپتال ته راسي، اسپتال چې ډاکټران د ده خبرې واوري دی ډېر چپ رپ غږېږي، څوک یې په خبره پوهېږي هم نه دا اوس څه وایي. دی وایي چې وینه دي، وینه ډېر بد شی دی، وینه ډېر تاوانونه کوي، زما له وینو ډېر بد کېږي، تاسې وایاست دا داسې ښه خلک دي، داسې بې ازاره دي. هغه یې په اسپتال کې د لونیانو د علاج په واډ کې داخل کړي. چې کله دی شور کوي نرسې ته ډاکټر وایي چې ستن ور ولګوي. ستن داسې ستن ده چې دی بیا له شوره وباسي، بس نو بې نشه کوي، له حاله یې وباسي. چې کله بیا دی راکښېني بیا خپلې خبرې کوي. نو یوه ورځ دی راکښېنستلی غږېږي له خلکو سره، ای نور مریضان. نو نرسه بیا ورته یایي چې ډاکټر راننوځي، مازدیګری وي، ډاکټر راشي چې مریض څنګه دی، هغه وایي نن بیا چپ رپ غږېږي، بیا یې دماغ نه دی برابر. دی و ډاکټر ته یې زه جوړ یم، تاسې زما په خبره سر خلاص کړي، زه کله لونی وم، ته یې خالي ما واورئ. ډاکټر په دغه ورار د ده په خبره سر نه کړي خلاص، و مریضو ته نرسو ته وایي چې ستنې ور ولګواست یا هغه ستن ور ولګو، بیا دی خاموشي سي، پټ خولی سي. دارنګه له ده سره چې بیا دی بیا په حال کې راځي، ورځ بعد دوې بعد بیا دی هغه رنګه به ملګرو ته کیسه کوي. دا مریضان ورته یې ته دا ستا کیسه وکړه. دی وایي زموږ ډېر ښایسته ژوند وی، سیب وی، سیب موږ کاکړان هغه مځکه خونې ته یایي چې په مځکه کې دننه جوړېږي، صحیح دی، د نیمه راپرته نیمه په مځکه کې پخوا به خلکو خونې داسې جوړولې، نو به په ژمي توده وه، په ګرمي کې به سړه وه. نو دا سیب کې وایي زموږ ډېر ښایسته سیب وی، زموږ ډېر ښایسته ژوند وی، زموږ خونې ډېر ښایسته وې، دغه اسان چې وو دا پراته ول، خونې مو ښه برابرې وې، تمسرې پر پراته وو، دا اوس چې موږ دغه ورته وایي کړیانې، کوچني لرګیانو، شاتر، دا ګرد ښایسته زموږ خونې پټې وې، موږ ته به یو بل کیسې کولې، نیکه و انا به ګپې راته کولې، نکلونه به مو اورېدل، ښایسته کیسې به مو اورېدې، شی به مو ځینې زده کاوی. بیا دی وایي داسې وخت راغلی چې دا وینه راولوېدل، زموږ په کورو ولوېدل، تاوانونه یې شروع کړل، د خلکو کورونه یې ګرد ونړول. نو د تاوان شی دی. په دغه خبرو په مابین کې بیا ډاکټر پر ویزیټ دی، بیا وراسي، حال ځینې وکړي چې څه کوې ته بیا شروع یې. دی ورته یې ګوره ډاکټر صاحب زه ډېر جک جوړ یم، نن ډېر برابر یم، دوی ته مه کیسه کوله، که ته کیسه غواړې چې ما ته یې وکړه نو زه به تا ته هم دا کیسه وکړم. نو ډاکټر په دغه وار چونکې د نفسیاتو ډاکټر دی، په دا وپوهېږي چې مریض برابر سوی دی، نو ورته یې راته وایه که زه هم درته ناست یم. نو دا د ده کیسه چې ده بیا له ډاکټرو له مریضانو له نورو سره په ګډو شروع شي. نو دی ورته وایي زموږ ډېر ښایسته سیب وي، بیا دارنګه زموږ په کلي کې دا وینه پیدا سو، د خلکو کورونه یې ورته پاک وو، خلک یې وخوړل. نو دی وایي یو ورځ زموږ په سیب کې هم دارنګه وینه پیدا سو، بیا ما څو دانې راواخیستو و اور ته مرتس کړل. په دغه حال کې مور په چاپړه وولم چې دا څه کوې، دا خو ډېر بې ازاره شیان دي، دا خو ډېر سپین پوشي شیان دي، ته څه پکې ول؟ ما ورته وویل سپین پوشي خو دا پسونه هم دي، موږ یې شلومبی وو، مستې خورونو، دا به هم بې ازاره وي، دا بیا چیرې بې ازاره دي، دا خو تاوانونه کوي، کورونه نړوي، د خلکو سیبونه او تنبوګان خوري، نو دا خو ډېر د کار شی نه دی لکه ته چې بې ازاره لولې. نو دی چې خپل لاجیک بیانوي هغه دغه وي
وایي که بې ازاره دي نو خو پسونه دي چې موږ ګټه ځینې اخلو موږ یې غوښه خورو موږ یې شلومبی ماسته خورو په دغو باندې موږ څه فایده کېږي دا خو ډېر د تاوان شیان دي نو د ده په خبره کې داسې ګهرایي ده داسې بل رنګ پروت دی نو دی وایي که ګورم وروره څوکه څوکه دا ویونه لګیا و زموږ په زړونو کې دا بیا راچولې وه چې دا بې ازاره دي لیکن چې کتل مه زما پلار به هم دغه ویل زما پلار به هم دغه خبرې راته کولې مور به هم راته کولې ول که ګورم بله وار درب سو زموږ صیب ونړېدی زموږ خلک ګډ پکې خوږ مړه سو تاوانونه اوسو زموږ د کور نو ما ته دا بې ازاره شیان ډېر تاواني ښکاره سو چې دا صیب چې دی دا تنبی چې دی لا خوا یا لا خوا شاطر دا دوی خوړلی و دا زموږ خونه دوی راونړوله دا څنګه بې ازاره دي نو دی ډېر سخت په غوسه سي دا د خپل بړاس د ایستلو دپاره په دا وینو باندې داسې خبرې وکړي چې دا هسې په رنګ سپین دي دا دننه په زړه ډېر تور دي دا د خلکو د آبادیو دشمنان دي دا ورانۍ پیښوي تاوانونه پیښوي دا که هر چا ول چې بې ازاره دي هغه چپ غږیږي اصل کې ته تاوان شیان داسې دي تاسو به لیدلي په ټولنه کې چې ډېر خلک دغه رنګ چې په ظاهره ښه معلومېږي دننه د تاوان خلک نو د ده انداز چې دی دغه انداز وي غصه سي په خشکه سي هلته کور وریاد سي په زړه سي په نارو سي ډاکټر بیا په وپوهېږي چې خراب سو نو دی وایي زه دا خبره نه منم چې دا شیان بې ازاره دي دا وینه د تاوان شیان دي دا په کورو کې مه یې لکه واستئ په کلي کې مه یې لکه واستئ دا چې هر کله ستاسو سیمې نه درغل ستی د سیمې بیا خیر نسته نو دا رنګه دی بیا په نارو سي او دی بیا ډاکټر نرسې ته وایي چې هغه ستن ور ولګوه ستن بیا ور ولګوي دی بیا له حاله ووځي پټه خوله سي افسانه ختم سي نو اوس که چیرې موږ د دغې افسانې تیم ولټو مین پلاټ ولټو نو مین پلاټ دغه دی زموږ ټولنه دوه رنګه لري یو رنګ هغه دی چې سړی په ظاهره ښکاره ښه سړی دی دننه خراب دی یو د رنګ هغه دی چې څنګه رنګه وي هغه رنګه ښکاره کېږي نو هغه سړی که ښه وي ښه ښکاره کېږي که بد وي بد ښکاره کېږي هغه یې ښکاره کړي ځینې خلک بیا دا دوه مخي لري په ظاهره ښه ښایسته ښه په سپینو کالو نغښتی لیکن دننه دی به داسې چمونه کوي چې هغه به د ټولنې په ګټه نه وي نو دغه ژبه چې ده دا یې علامتي ده د دې افسانې نو د لیکوال دا پیغام دی چې په ټولنه کې هغه خلک چې دي باید موږ پرې نږدو خپلو کارونو ته چې هغه زموږ د تاوان سبب جوړیږي د هغو مخنیوی پکار دی هغه که په هره ژبه باندې تا سره غږیږي که د ده انجام چې دی هغه تاواني وي نو ته د هغه مخنیوی وکړه دغه یې پلاټ دی پر دا باندې افسانه چې ده په فني لحاظ ښه پوره افسانه ده ښه سسپنس پکښې دی ښه کردار او مکالمه پکښې ده او د آغاز او انجام په مابین کې چې کوم عمل روان دی د افسانې چې کوم فن راځي دا پوره دی نو دارنګه موږ دغه افسانه چې ده په پښتو ادب کې ښه افسانه ورته ویلی سو او د لوستونکو دپاره د اورېدونکو دپاره د ویونکو دپاره دغه افسانه چې ده ډېر څه وړاندې کوي یو اړخ یې بیا بل دی د دې افسانې چې دا په پښتنو کې داسې لغتونه آس پورې آس موږ هغه حیوان ته وایو لیکن آس دغه پلر ویناست دی په دا خونه کښې لګېده دغه ته هم آس ویل کېږي آسان تمسری یو دا خوا زه پلر لګو بیا له هاخوا لرګی پر لګو په دا مابین کې ګیپ رالی د ګیپ د کور دپاره موږ کشنې کشنې ټوکړې د لرګیانو پرې کوو دغه ته تمسري وایي سیب توری سیب ګسه اوس خلک پېژني نه صحیح دی نو دارنګه د لغتونو خوا یې هم خوندوره ده ډېر نایاب لغتونه په د افسانه کې راغلي دي او زموږ دغه شاعر خوندي کړي دي لیکوال خوندي کړي دي په افسانه کې راغلي دي نو بله فایده یې دا ده چې د افسانه به 100 کاله 200 کاله پس هغه دورونه خلک ویني چې یاره دا توري خو په دا لیکوال په زمانه کې خلکو استعمالول اوس موږ له استعماله څه ولوېدل دا اوس څه معنا لري بیا خلک په معنا پسې ګرځي چې دا سیب بیا څه معنا ده د دې بیا څه مطلب دی نو دغه اړخ یې جلا دی او د تخلیق اړخ یې دی د لیکوال د صلاحیت اړخ یې دی هغه یې ټولنه لیدلې ده ښایسته عکاسي یې کړې ده موږ ته یې وړاندې کړې ده ژبه یې علامتي ده نو خوند یې په کړی دی دا رنګه که موږ لیکوالان جوړ سو نو زموږ افسانې باید داسې وي یا ډایرکټ وي یا په علامتونو کې وي که په ډایرکټ کردارونو کې وي هم موږ دا ښایسته ژبه ور واغوندو د ټولنې خرابۍ چې دي هغه ځینې په مخه کړو او که دا رنګه په علامت کې غږېږو زه همیشه و تاسو ته وایم چې زموږ پښتو ژبه زاړه نکلونه د ټولې دنیا په شان تر هر چا ښایسته علامتي دي تور دیب دی چونګښه ده ګیدړه خالا ده
دا کردارونه چې دي پرای دي، تور پرای دي، شین پرای دي، سور پرای دي، رنګونه ورکوي. دا چې شوي د هغه زورور خلک وي چې خلک په ټولنه کې ځینې ویریږي. کریم عامر لیکوال دی، نو کریم عامر را ولاړ سي د یو ظالم پر ځای تور دی، د هغه له نامه یې بیا رسي، د هغه له بدي یې بیا رسي، نو د هغه نوم ختم کړي پر هغه باندې. هوښیار کردار ته چې شیطان کردار ته چې ستا خبره اخته ورسو، دا خبره اخته ورسو، دنده یې دغه شی خلک سره جنګوي. هغه ته زموږ په نکلونو کې ګیدړه ویل سوی دی، ګیدړي کار دغه شی دی. زیرک کردار ته ګیدړه ویل سوی دی، همیشه نوې خبر درته کوي، ښایسته خبر درته کوي. نو په ټولنه کې داسې خلک ډېر سته، ښه خبره به هم درته وکړي، تیزه خبر به هم درته وکړي، شیطاني به هم وکړي زموږ په اصطلاح، ستا خبره به بل ته ورسي. نو لیکوال را ولاړ شي، زه به وربدله کړي شی هغه روان وي. که چیرې تاسو د دغې افسانې په اړه یا د افسانې د فن په اړه بله پوښتنه لرئ، له ما یې وکړئ. خو نه کوئ ګورئ، ته د بل د تاوان شی نو خو وینه هلته د رنګ دغه دی، ژبه د دغه ده، یعنې خلکو ته ځان صفا کوي، دننه تاوانونه کوي، ځان نه ښکاره کوي، ښایسته دله ځانه جوړ کړی دی، دننه خیرن یې هغه شیان چې دي هغه په تا کې شته که نه شته. امپلیمنټیشن به ته په خپل ژوند کوې. ادب چې دی دا د ژوند دپاره لیکل کېږي، دا ادب دی، دا ژوند دی، دا به داسې سره ګورې. ادب د ادیبانو دپاره نه دی چې صرف کریم عامر بې وایي. ځینې خلک داسې شته چې ادب د ادیبانو دپاره لیکي، د ادب دپاره لیکي. هغه ذهن دا جوړ کړی دی چې په دا ګډ بوري کې یو کریم عامر دی، هغه یو افسانه وایي، بس ما د ده دپاره لیکلې ده. ځینې بیا وایي چې یا په بوري کې 10 لکه کسان اوسېږي، دا مو د 10 لکه کسانو دپاره لیکلی. نو اصل کې رنګ هم دغه زیات خوندور دی چې د ژوند د ګردو دپاره شي. نو هغه دې وګوري، داسې موازنه دی کې سره په ژوند کې دا شی شته که نه شته. ډېر خلک چې وایي په حقیقي ژوند کې کله داسې کېدل. بهی زموږ په ادب کې خو د ژوند عکاسي روانه ده. کم خلک چې اوس په ژوند کې مسایل نه لري، فرض که په یورپ کې ادب سره مخته دی، هغه بنیادي مسایل حل دي، د هغو د روزګار مسله که سره شته نه، چې څنګه فارغېږي روزګار ورسېږي، د هغه د صحت مسله نشته، په هسپتال کې دی پریشاني نه لري، هره ناجوړي چې ورازي علاج یې کېږي. نو د ده ادب تر موږ لوړ سوی که نه سوی؟ دی به داسې چورتونه وایي چې که دا پېښه وسو بیا به څه کوو، که داسې وسو بیا به څه کوو. نو د هغه دپاره یې ډرامه لیکلې ده، ناول یې لیکلی دی، افسانه یې. زموږ څه مسله ده؟ زما اوس دلته سړی رکشه وي تر هسپتاله چې رسېږي وار لار نه ده خلاصه. بیا چې هسپتاله ورسېدی ډاکټر نه دی موجود، که ډاکټر موجود دی و ډاکټر ته اوزار نه دی موجود، اپریشن په چش راوکي، دوا لکي مخواراکي، یعنی زموږ بنیادي مسایل نه دي حل. نو زموږ ادب هم له دغو مسلو پیدا کېږي. نو زموږ معیار به تر هغو کښته وي، د دوی معیار به لوړ وي، دوی به پر هغه مسله غږېږي چې تر اوسه راغلې نه ده. سوي چې د هغه خیر ټولې حل کړي دي. زموږ یو بس اور اخي 50 کسه پکې ناست دي، اوږ بس دی، د ګرد بس یوه دروازه ده، هغه چې په خوله کې اور واخیستی نو د شا والا به څه کوي؟ دوی څه چم کوي؟ د دوی په ادب کې دا راغلي چې باید ته یوه دوې دروازې نورې پر جوړ کړه، که اخوا اور واخلي دغه به خلاصه کړي، که اخوا اور واخلي دغه به خلاصه کړي. دغه ته وایي ادب. نو ادب پر ژوند باندې داسې امپلیمنټ کېږي. کم خلک چې تر موږ مخته دي، بنیادي مسایل یې حل دي، د هغو ادب لوړ دی، معیار یې لوړ دی. او د چا چې بنیادي مسایل نه دي حل، د هغو ادب هم په دغو مسایلو کې راګیر دی. لیکوال خو هم دغه شان لیکي، لیکوال خو هم دغه شان وایي. بله پوښتنه آصفه، بله پوښتنه زویه؟ زیاده نسته؟